ترکیه کې د کورونا سره په مبارزه کې د عطرو کارول. د نورې نړۍ په څیر ترکیه کې هم د کورونا وایرس خپور شوی. خو ترکانو بیا د کورونا سره د مبارزې په پار خپله دودیزه طریقه خپله کړې او له کولینیا کارولو څخه ګټه پورته کوي. ترکان عموما دا نظر لري چې کولینیا یا عطر کې خوشبو او ترڅنګ یو اندازه الکول په لاس وهلو سره اغیزمن تمامیدلی شي. په دغه هیواد کې د هرې طبقې خلکو پر لاسونو د عطرو او کولینیا استعمالولو ته کار ویلی او غواړي په دې سره د کورونا پر ضد مبارزه وکړي او د لا خپرېدا مخه یې ونیسي. په استانبول کې تر ټولو زوړ عطر یا کولینیا جوړونکی زیا اوس 90 کلن دی. هغه ته په ټول هیواد کې د روان لاکډاون یا قرنطین کې هم د ګرځېدو اجازه ورکول کیږي. زیا هره ورځ د درملو اړتیاو پوره کولو لپاره خپل درمل پلورنځي ته درمل جوړوي. د هغه د کورنۍ درملو او عطرو د مسلکي پیرود سندونه د ترکیې جمهوریت رامنځته کېدو د مخه په عربي جملو کې د هغه د هټیو پر دیوالونو ځړول شوي. زیا وایي د کورونا وایرس تر ټولو وژونکې ناروغي ده. ما مخکې هیڅکله د دومره ډیرو مرګونو په اړه لیدلي او اوریدلي نه دي. خلک د کاغذي کښتیو په څیر ډوب دي او مړه کیږي. د ترکیې د روغتیا وزارت په وینا تر دې د 3,000 کسان په ترکیه کې د وبا له امله مړه شوي دي چې 80 سلنه د دې ناروغۍ مړینه په استانبول کې ثبت شوې ده. ترکیه کې د عطرو کارول شاوخوا پیړۍ مخینه لري. ترکان وایي په ترکیه کې که د چا کور یا دفتر ته ورځئ ځینې دودونه لا هم ژوندي دي. لومړی تاسو ته به چای وړاندیز کیږي، دوهم تاسو ته به خواږه وړاندیز کیږي او دریم کله چې تاسو د چا کور ته لاړ شئ نو تاسو ته به په لاسونو کولینیا یا عطر وهل کیږي.